کومه دښتیزه کلي کې چې خلک یې په عادي الفاظو خبرې کوي یو هلک پیدا شو چې نوم یې رمي و. رمي له یوې عجیبې وړتیا سره پیدا شو. کله چې خبرې کوي د غږ پر ځای له خولې رنګونه راوځي. رمي هڅه کوي چې خبرې وکړي خو د کلمو پر ځای د رنګونو څپې ترې راوځي. نیلي رنګ چې خفه وي، ژیړ رنګ کله چې خوشحاله وي، او سور رنګ کله چې ویرېدلی وي. د کلي خلک هغه عجیب ګڼي او ترې ځانونه لرې ساتي. رمي به ډېر یوازې و خو زړه یې هیلهمن و. هغه پیل وکړ چې په شګو کې د خپلو رنګي خبرو له لارې انځورونه جوړ کړي. یوه ورځ یوه ړنده مشره هنرمنده چې مینا نومېده د رنګونو دا نښې ویني او ورته وایي زه تا نشم اورېدلی خو ستا رنګونه احساسولی شم. رامي او مینا یو ځای د رنګونو له ژبې نه ښکلي دیوالیز انځورونه جوړ کړل. د احساساتو، هیلو او خوبونو کیسې یې جوړې کړې. خلک راټول شول او ورو ورو یې د رامي سره مینه کول پیل کړل. هغه د خلکو په زړونو ورو ورو ځای پیدا کړ. یوه ورځ یو ډېر لوی د شګو طوفان کلي ته راغی او د خلکو ژوند په خطر کې شو. خو رامي د آرامتیا نیلي او د خوندیتوب شنه رنګونه خپاره کړل. دا رنګونو خلک د خطر نه وژغورل او دا د رامي لومړۍ رښتینې وینا وه چې ټولو وپېژندله. نو په ما ګرانو ماشومانو، تاسو څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست او د ورځې ټول کارونه به مو سرته رسولي وي. اوس به د خوب په انتظار کې یاست او دا دې ما تاسو ته تر ټولو وړاندې کیسه وړاندې کړله چې دا کیسه واورئ او ما ته یې پند واوروئ. د دې کیسې نه مقصد دا و په ما ګرانو ماشومانو چې ځینې وختونه تر ټولو ښکلي غږونه د غوږونو نه بلکې د زړونو او روح له لارې احساسېږي. په ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې دا کیسه مو خوښه شوې وي او پند مو ترې اخیستی وي. د اوس لپاره همدومره. د سبا شپې لپاره به زه بیا ستاسو په خدمت کې د یوې نوې او جادویي کیسې سره ستاسو په خدمت کې یم. د اوس لپاره تاسو ټولو ته جادویي او خواږه خوبونه. ښه شپه.